د ما نوم چې کوم سید شیر علي افریدي دو د افریدي قبیلې سره تعلق ساتم او د 2012 نه د پاکستان فزیکلی ډیسیبل کرکټ ټیم حصہ جوړ شوی یم چې په دا کې مختلف نیشنل ایونټونه او سره انټرنیشنل ایونټونه هم مونږ کړي دي چې په دا کې مینی او یو ورلد کپ هم پکې شامل دی پکې چې کوم یم د پاکستان فزیکلی ډیسیبل کرکټ ټیم سره فاست بولر یم رائټ ارم فاست بولر یم سره زه ډېر ټایم نه سره یم مونږ ډیفرنٹ کنټري کې هم د مونږه مختلف ټورنامنټونه شوي او مختلف کنټري ته مونږ ټور شوی وو په هغه کې د مونږ یو په یورپ یو ټور شوی چې هغه کې هم زه فاسټیسټ بولر ډیکلیئر شوی وم هغه ډېر بهترین ایونټ و د مونږ لپاره لکه څنګه تاسو لا پته چې دا کرکټ هم فزیکلی ډیسیبل کرکټ دی سنه انسان کې سنه مزوري سنه ډیسیبلیټي دا هغه وي چې اله بعد د ټیم تبا ان کیږي پکې زه خپل آرټیفیشل لیم ود مصنوعي ټانک سره ز رائټ ارم فاست بولر یم چې بالکل پاکستان نه بالکل ټوله دنیا کې داسې تیز بالر نشته چې ود آرټیفیشل ود مصنوعي ټانک سره فاستیز بالر نو لکه څنګه تاسو لا پته و چې په دغه کې هغه نارمل کرکټران د کې انسان نشي هغه سنه ډیسیبلیټي سنه مزوري به وي چې هغه به د کرکټ کولای شي نو په دغه کې په پاکستان فزیکلی ډیسیبل کرکټ اسوسییشن چې کوم دی هغه سره 16 ټیمونه په ریجسټر دی چې هغه مختلف ریجن دی وسره کرکټ خو زه چې کله کالج لیول کې سکول لیول کې زه د والیبال سره مې ډېر شوق و نو والیبال نه بعد چې کله د مونږ د علاقې حالات ډېر زیات خراب شول نقل مکاني مونږ وکړله پېښور ته راکوز شولو په پېښور کې بیا سنه چې مولا پته ولګېده چې په پاکستان کې هم کرکټ فزیکلی ډیسیبل کرکټ اسوسییشن انعقاد شوی دی نو هغه مو ټرایل ور کړلو پېښور ریجن طرف نه په پېښور ریجن کې د مو چې کله پرفارمنس مې وکړلو ټرایل کې نو هغه بیا د ریجن د مو نومار وغله ریجن کې کم ټورنمنت وو هغه کې مو پرفارمنس بیا وکړلو بیا مو پاکستان ته نومار وغله په 2012-13 کې بیا هغه کې د انډیا ټور سٹار شو مختلف کنټري پتا کې انګلند دوبۍ سویټزرلند مختلف کنټري پکې مونږ وزټ وکړلو پکې نو اوس هم د پاکستان د 48 ټیم حصہ یم او د پاکستان کرکټ ټیم حصہ یم نه 136 سپیډ ځان باندې فخر کوم او د الله تعالی شکر ادا کوم چې په ډیسیبل کې او ود آرټیفیشل لیمپ دومره تیز بالینګ دا د اعزاز الحمدلله مو سره دی او زه ویل غواړم چې دا اعزاز د مو سره برقرار وي او زه نور هم ځون امپروومنټ راولم په ځون کې دا سپیډ نور هم زیات کم او ښه پرفارمنس وکم پاکستان لپاره زما نوم خو ارباب ثاقب دی او بادر کلی سره تعلق ساتم زما ډیسیبلیټي چې کوم دی هغه زما دغه پولیو ټمپریچر زما زیاتو او ډاکټر ته انجکشن کړی وو تقریبا 3-4 سال به ما 25 سال زما عمر دی او مشکلات خو بس نشته الله فضل دی تیریږي بچی څنګه په نور تیریږي سي په مان تیریږي شکر نو بس زه خو ځان ته نګدم مشکل چې ماته مشکل شته الحمدلله کرکټ کوم سم سره کرکټ کوم خپل اکیډمي چلوم ارباب کرکټ اکیډمي او مشکل هو ما ځان ته نه جوړوم او که بعضی ډیسیبل جوړي خو ځان ته مشکل نګدم زه بس چې سوي زه سټرګل کوم لګي شروع نه خو هم ټیپ بال کولو په علاقو کې او د 2012 نه چې کوم دی بیا ډیسیبل کرکټ هم جوین کو اکیډمي او هغې نه بس سلسله شروع ده بیا پکې 2-3 ټور او افغانستان ډیسیبل 2022 کې مونږ کړی و 2015 کې مونږ کړی و افغانستان سره میچونه که نه نو بس سلسله لګیا ده چالو ده سټرګل کوو بس دا اوس چیلنج کپ شروع دی نه چې کوم الکان پرفارم وکړي بیا پینټین کولر ته روان دي بیا پاکستان کیمپ لګي پاکستان کیمپ نه چې کوم دی بیا ورلد کپ شروع کیږي ورلد کپ د پلیئران زی الحمدلله ډیره کړې ده مهنت کو او تاسو چې څنګه ما خبرو کو چې زموږ د اکیډمي چلو دا زموږ اکیډمي ده نو دلته خپل هم پریکټس کوم الکانو سره چې کوم زما ایکسپیرینس شیر کوم الکان تم کرکټ خو سره چې زموږ څه عزت دی چې څومره عزت کړی دی کنه د سینیر نه او خپل هم لګي مو سره کرکټ کوم گیم کوم میچونه کوم لګي ولا افورت کوم هم مشکلات د کوچینګ د ډیسیبل د شتره لکه فیسیلیټي مو ته کم ده کنه لکه چې وګوري تاسو کنه لکه سمو کرکټ ولا چې کم دی هغه ته خو فیسیلیټي زیاته د میچ فیس شو ډیلی شو او تنخواګانې شوې لکه یو پلیر 45 او 40 لک روپۍ تنخواه تاسو پته ده زمونږ پلیر ته لکه مطلب هغه سي پیسې مطلب ډیلی هغه سي نه ملاويږي سپانسر هغه سي نشته منتلی هغه سي نشته کنه سپانسر نشته لکه د بیټ شو وغیرہ
لکه د بیټ سپانسر نشته د ګلبس نشته هغه سې نشته چې څنګه د نارمل کرکټ والے دغه ته خپه شو نور موږ ته خفګان نه وي چې یاره موږ زه چې کرکټ کوم زه دا نه یم چې زه ډیسیبل یم خو چې کله بیا د هغې پیسو ته او د هغې فیسلیټي ته وګورو د هغې سهولیت ته وګورو او خپل ته وګورو نو دغلته بیا دغه شي چې یاره مونږ ډیسیبل یو ځکه دا شی نشته هلکان دي شاګردان دي زما د اکیډمۍ زه شکر به دې الله پاک لاک لاک شکر نه یو راسره نشته باید زما چې کوم ملګري دي هغې راځي راسره پریکټس کوي خو ما سره ټول سم هلکان دي او زمونږ یو دوه درې هلکان ګریډ ټو دی ماشاءالله راله شهسوار نامې ده نو شعر یې نه رالو زمونږ یو پلیر دوه دي هغه به انشاءالله روان کال 16 کوي نو زموږ سره انشاءالله د اکیډمۍ کې د پاکستان لیول پلیران اوس په ډېر سمو کې مشته